امام ابو داود امام ترمذی دا حدیث راوړی دی او صحیح حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به وی اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. زه پناه نیسم په الله پورې چې اورېدونکی دی، پوهه دی د شیطان رټلې شوي نه، د هغه د پوکو نه، د هغه د وسوسو نه، د هغه د دوکو ورکولو نه. دا ورسره یاد کړی شو. چا ته یاد دی؟ بل صحیح شو دا من همزه ونفخه ونفثه کدی کې تقدیم تاخیر وجه څه خبره نه. دا د ټولو نه غوره صیغه ده. دا اعوذ بالله، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. دا ونفسه نه دی. او ډیره د افسوس خبره ده چې ګوره ما د مولیانو د خولې نه دا اورېدلی ځان زه حیران په دې شم چې یو عالم ټکی د عربۍ صحیح نشي ویلی. دا افسوس دی که هغه هر مذهبي فکر سره تعلق ساتي. زه د یو خاص دغه تذکره نه کوم، تاسو به اورېدلي او په خوږ اواز کې دا باز دیګی من همزه ونفخه ونفسه. نفس خو نفس ته وایي. ونفثه او پوکی د شیطان یا چوپ د شیطان دې ته نفث وایي په عربۍ کې. ونفثه نو دا په ثا سره دی، په سین سره نه دی. ونفسه او دا ذکر مو ته په پښتو کې نه وایو. اوس ګوره ما ذکر اصل کې دا ذکر دی، خو زه تاسو سره پښتو کې لګیا یم. عام پښتو کې بعض ټکي دي موږ داسې لکه حدیث ته څه وایو؟ حدیث وایو. هسې خبره نه ده، خو ته یو ذکر کې او د الله بندګي پې کې بڑا خواشن وي د تا کومه سختي موږ په پښتو نو ته په پښتو کې ذکر کې او په پښتو کې قرآن وایي. لکه اوس یو سړی وایي اعوذ بالله اعوذ، نو اعوذ څه ته وایي؟ اعوذ دی وایي نه دا د پښتنو نو ته اعوذ بالله په پښتو کې وایي. په څه کې به وایي؟ عبادت کې که نه که نه چې لګی چا سره خبره کې عبادت کې. نو چې کله هغه آیت وایي او هغه حدیث هغه نص وایي، حدیث شرح کې خلکو ته بیانې یا یو ذکر بیانې یا یې په خپله کې دا خو ته په عربۍ ژبه کې لګي به صحیح وي. نه اعوذ بالله، اعوذ نه دی، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونفثه په ثا سره. او زموږ پښتانه ګورې ډېر زر دا ټکي صحیح ویلی شي د عربۍ ده. وجه دا چې د پښتنو او د عربو په منځ کې ډېر څه یو شان دي. دا خو اوس دا پښتانه چې دي د دوی د ثقافت او خویونه لږ بدل شو ځکه چې نورو قومونو سره ګډوډ شو. نور د پښتنو دغه چې وګورې د هغوی ناسته پاسته د هغوی بعض عادات هغه بلکل د عربو هغې ته چې وګورې یو شان. نو ځکه پښتانه چې دی دوی د عربي ژبه ډېر زر زده کوي. د قرآن تلاوت شو که هغه عامه عربي شوه ډېر صحیح زده کولی شي. دا نور قومونه چې په نسبت زمونږ هغوی ته لږ تکلیف زیاتې په زده کولو کې که نه، نو د دې یادول څه ګران نه دي. ونفثه په ثا سره، ونفسه نه دی. ها دا مسله ورسره بیان شو چې دا خو واجب دی، خو په کوم ځای کې واجب دی؟ په اولني رکعت کې بس. ان اولني رکعت کې چې کله ته اعوذ بالله ووایي، اوس دویم رکعت ته راپاڅېږي بیا به اعوذ بالله وایي. بعض علما ویلی ولې ځکه چې دا دی مستقل قرات شروع کوي، نو دلته بیا دته امر دی. خو نه دغه یو پیر کافي دی. او که چا دویم پیر ووایي نو څه حرج پکې نشته. که چا دویم پیر ووایي څه چلي وکړو، خو زیاتي دا وایي چې یا الله تا پورې پناه نیسم د شیطان نه، هېڅ پکې نشته. خو که ونه وایي نو مونځ یې ښه بلکل پوره دی، هېڅ کمی پکې نشته. ښه دا به په جهر سره وایي که دا به په سر سره وایي، دا خو واضحه ده. دا جمهور العلماء او د اکثر علماء د امت د هغوی دا فتوا ده چې اعوذ بالله دا به په پټه ویلی کېږي، په جهر سره نه، اگر که مونځ جهري دی، اگر که مونځ جهري دی. د هغې نه بعد راځي مسله د بسم الله. وګوره دا فایده یې ده کوي. ولې د مانځه په اوله کې مونږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنې د شیطان ته په ارام نه پرېږدي. ګورې په دې تلاوت کې، په دې مانځه کې داسې نه چې تا په ارام پرېږدي، تا ته به وایي چې یاره په دې مانځه کې ښه توجه برابر کړه
او ته چې سجده دې سي وکړه رکوع دې سي وکړه نه ولې اکثر خلک کوي موږ ته منځ کې وسوسې او سوچونه او شکونه او دا ډېر راځي ځکه چې شیطان حریص دی په دې باندې چې زما استاد دا جرګه چې کومه د الله سره روانه ده دا خراب کړي ګوره کله په دې منځ کې ودرېږي بعض به خوله واضح اګرمي به کوي به یې شروع کړي څوک به ټاقۍ کوي څوک به چې دی یو طرف ته سوځي څوک به بل طرف ته او د دې دروازه باندې چې وځي د جومات په دروازه باندې روغ رمټ نو له خوب ورځي نه ستړی ها درس کې کښېنه لږ ساعت به د ده به سر اوړي راوړي او درس نه لږ اوږد دی او زما لږ په دې ملا هم درد دی او لږ مصروف یم او لږ داسې او لږ داسې ښه بیا صحیح شو درس له دی رانغی دین یې زده نه کړو د ډېر لوی خیر نه محرومه شو دی کوي څه ښه روغ رمټ دی نه به سر دړشتي نه تنګېږي فیسبوک ته پروت دی ملګرو سره بازار کې کته بره دا ټول هر څه دته شیطان ګران کړي دي چې کوم د دیندارۍ سره تعلق ساتي او د بېدینۍ دا کارونه ورته دې شیطان اسان کړي دي یعنې ته اوس دلته پوست قالین باندې ناست صحیح شو که نه او د الله دین اورې دین یې زده کې اجر ګټې الله ته راضي کېږي او نور ډېرې فایدې دي او یو سړی بهر ګرځي یو ګنټه په بازار کې کته بره ستړی کېږي ګناهونه ګټي په ډېرو یعنې نقصاناتو کې پرېوځي خو هلته دی روغ دی سره دی چې ستړی کېږي مال یې لګي ګناهونو کې مخته کېږي او دلته سړي ته دا کار ګران شي نو شیطان همیشه ګوره د هغه وخت نه هغه دا لوز کړی کله چې الله وشړو د اسمانونو نه هغه ویلو چې یا الله زه به ستا بندګان نه پرېږدم نو شیطان ما ته داسې په ارام نه پرېږدي د عبادت هغه به ما ته لازم د عبادت ګرانوي نو کله چې ته په منځ باندې ودرېږي ته اعوذ بالله یعنې اول سر کې ته وایي چې یا الله ما د شیطان نه وساته ستا ګډ دشمن چې په تا باندې دا مونځ خرابوي په تا باندې تلاوت خرابوي په تا باندې ذکر د الله خرابوي نو بیا دې وایي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم څه معنی ده شروع کوم په نوم د الله شروع د څه کې منځه د تلاوت ټول صحیح دي په نوم د الله چې هغه عام مهربانه او خاص مهربانه او هر کار چې د الله په نوم شروع شي هغه برکتي کار د بسم الله مسائل اولنۍ مسله دا ده چې آیا بسم الله د سورې فاتحې آیت دی صرف که نه د هر صورت آیت دی که نه د سورې فاتحې آیت دی او نه د بل صورت آیت دی خو ځان له مستقل یو آیت الله رالیږلی دی د دې دپاره چې د دوو صورتونو په منځ کې به فرق راشي دا موږ د تفسیر په درسونو کې دا مسله کې تاسو ته یاد دی د تفسیر دوره چې موږ کله کوو په اوله کې دا مسله بیان کوو انشاءالله بیا هم ورځې را نږدې دي دوه میاشتې پاتې دي د الله په توفیق سره الله دې ورته موږ ورسوي او الله دې هغه ورځې موږ ته راورسوي انشاءالله بیا به اراده ده چې الله د دې خوږ کلام تفسیر به د اول سر نه اخره پورې کوو اولنی قول د بعضو علماو دا دی وی بسم الله چې دی د آیت بسم الله او دې ته عربي کې بسمله ویل کېږي لنډ بسمله لکه څنګه چې اعوذ بالله ته استعاذه وایي دې ته بسمله وایي وی دا بسمله دا نه د سورې فاتحې آیت دی نه دا د بل صورت آیت دی هر صورت چې ته په اوله کې بسم الله وایې که نه دا د یو صورت آیت هم نه دا مستقل آیت دی الله را لېږلی د دې دپاره دی چې د دوو صورتونو په منځ کې فرق راشي او په دې باندې دوی سره دلیلونه دي یو دلیل پې د انس بن مالک د روایت ته دا اوس چې موږ ذکر کړو دا پې څنګه دلیل دی ګوره سوره فاتحه به په جهر سره ویله او بسمله به په پټه ویله که چېرته دا بسم الله آیت ته سوره فاتحې نو بیا پکار دی چې یو شانې ویلې که بسم الله آیت ته سوره فاتحې شمارلی کېږي نو بیا پکار دا ده چې سوره فاتحه په جهر سره وایي نو خو بسم الله دې وسره هم په جهر سره وایي که دویم دلیل حدیث د ابو هریره رضی الله عنه مشهور حدیث تاسو ته انشاءالله معلوم په صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی چې قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین الله وی ما د سوره فاتحه په خپل منځ کې او د بنده په منځ کې دوه حصې کړې ده فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين نو چې کله بنده زما ووایي الحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث دې کې زموږ دلیل کوم ذکر دی بسم الله ذکر نه کړ دا شان بل دلیل په دې حدیث د عائشه رضی الله عنها هغه اوږد حدیث دی ستاسو ذهن کې به هغه اول پیر چې وحی راله رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم ذکر راغلی وه غار حرا کې کوم آیتونو اقرأ په هغې کې دا دي چې د جبریل علیه السلام رسول صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق داسې ورته ونه وایي چې ته بسم الله الرحمن الرحیم ووایه بیا وایه اقرأ باسم ربک الذي خلق
صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث دی. درشم بل دلیل پیدا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی امام احمد امام ابو داود روایت راوړی دی وی ان سورة من القرآن قرآن کی سورت دی 30 آیه او هغه آیت کی دیر هغه سورت کی 10 آیتونه دي. یو سړي د پاره د قیامت پر ورځ به سفارش وکړو تر دې چې هغه وبخلی شو. هغه سورت دی تبارک الذی بیده الملک بسم الله ذکر نه کړ او هغه سورت 10 آیت دی او 10 تبارک الذی نه شروع کیږي. نو که چېرته دا بسم الله د هر سورت آیت وی نو بیا به یو 10 آیتونه ویلی وي یا به ویلی چې هغه سورت دغه دی بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک. او بل دلیل پیدا دی امام ابو داود دا حدیث راوړ عبدالله بن عباس وی رسول صلی الله علیه وسلم به د هغه وخته پورې د سورتونو په منځ کې فرق او فصل نه پیژندو تر دې چې الله به بسم الله نه ورلیږلې. د دې نه دوه مسلې واضح شو. یو دا چې بسم الله د هر سورت آیت نه دی بل ته دا مسله واضح شو چې بسم الله آیت دی. څه دلیل دی چې آیت الله براولې کړه بارک الله فیک. نو آیت خو دی دي کې خو موږ باس دي کې نه کوو. موږ باس دي کې کوو چې آیا دا مستقل آیت دی کنه دا د هر سورت اولنۍ برخه ده. نو یو قول دا دی او په دې باندې زړه مطمئن کېږي. موږ په ځان زړه په دې مطمئن دی چې بسم الله نه د سورې فاتحې آیت دی نه د بل سورت آیت دی دا یو مستقل آیت الله را لېږلی دی د دې لپاره چې د سورتونو په منځ کې پې فرق راشي. او په دې کې نورو اقوال دي. بعض وایي چې دا د سورې فاتحې اولنۍ آیت دی او د نورو سورتونو نه دی. بعض وایي چې دا د هر سورت اولنۍ آیت دی خو تحقیقي قول دغه اولنۍ دی والله اعلم. اوس اهمه مسله دا بسم الله به په جهر سره وی که دا به سرن وی. ناول خو دا مسله یاده کړئ که بسم الله دې په جهر سره وی او که بسم الله دې په پټه وی لمونځ ورسره نه باطلېږي. بعض مسلې ګوره داسې اختلافي چې هغې کې طرفین خپل دلایل پیش کوي او اجتهاد یې کړی نو په هغې کې ته چا باندې دا فتوه نشي ورکولی چې لمونځ دې باطلېږي ځکه چې دواړو سره دلایل یې او دلایل معقول دلایل یې. نو اول خو دا مسله یاده کړه چې جهر او اصرار په بسم الله سره ستا لمونځ نه باطلوي. یعنې یو سړی دی هغه په دې طریقه را روان دی چې بسم الله هغه په پټه وایي یو ورځ یې پکې جهر سره وایي نو څوک به دا نه وایي چې لمونځ یې باطل شو. یا دی د هغه علماو په قول عمل کوي چې کوم چې وایي چې جهري لمونځونه کې بسم الله هم په جهر سره وایي او یو ورځ یې په پټه وایي هېڅ نقصان پکې نه کېږي. خو دې مسلې ته که ته غواړې د دلایلو په رڼا کې چې هسې کوم یو قول به مضبوط وي نو دې کې اولنی قول دا دی چې بسم الله به په جهر سره نه وي او دا د اکثرو اهل علمو په صحابه کرامو په تابعینو کې دغه فتوا وه. ابو بکر صدیق عمر عثمان علي عبد الله بن مسعود عمار بن ياسر عبد الله بن الزبير انس بن مالك رضي الله عنهم او داسې نور د هغوی دا فتوا و چې بسم الله به په جهري منځونو کې په پټه وي. او دویم قول دا دی چې نه مستحب طریقه دا دی چې بسم الله به په جهري منځونو کې په جهر سره دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت خو صرف دومره دی چې د بعضو صحابه کرامو نه نقل دي چې هغوی په جهر سره ویلي ده. راجمع کوو به څنګه د دواړه خبرې هغه داسې چې اصل دا دی د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده چې په جهري منځونو کې به په جهر سره تلاوت د الحمدلله نه شروع کوي بسم الله په پټه وي. کله نه کله بسم الله په زور وایه موږ په کلي رد نشو کولی. ولې په رد نشو کولی؟ ځکه چې بعض صحابه کرامو نه ثابت دي. اگر که د بعضو علماو قول دا دی چې همیشه به په جهر سره وي دا ګورې نه دی د مصر د خلکو ته دوی علما دا فتوا ورکوي دوی چې کله دوی جمع کوي تاسو اورېدلي دوی بسم الله ورسره په زوره وایي او د علم ګوره دا فایده ده د علم دا فایده ده چې کله ته پوه یې که نه نو په دوی به انکار نه کوي. بعض ویلي که نه یاره ته ګوره دا عرب دي او په دې مسله نه دي پوه داسې جاهلان دي بسم الله په زوره ووایي نو جاهل هغه نه جاهل ته چې په دې مسله نه پوه شوی تا سره علم نه و که علم د سره تا به دا خبره نه وی کړې. نو د بعضو سلفونه نقل دي چې هغوی به د بسم الله په جهري منځونو کې به جهر سره وي. نو که سړی کله ناکله وي کله ناکله په دې هم ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه هغه دا و چې هغه به په پټه وي نو اکثر طریقه دغه جوړه کړه. کله ناکله که په جهر سره ووایي نو څه حرج پکې نشته. نه په دې مسله کې ډېر سخت رد کول پکار ما تاسو ووایي که نه ځکه چې هلته جانبینو سره دلایل شتي او دلایل لکه کله خو جانبینو سره دلایل دي چې یو طرف سره مکمل کمزوري دلایل دي. بهې کې موږ دا نه شو ویلی چې زه خیر دی ځکه چې هغه یو طرف سره خو یا د سره دلیل نشته یا دلیل شته خو انتهایی کمزوری دی. دلته دې مسله کې اختلاف د امت ته هغه سر نه روان دی
او جانبین خپل دلایل شروع بیانوي او مسله دومره غټه نه ده چې د مونځ د باطلېدو یا د نه باطلېدو سره تعلق ساتي. نو ځکه په دې قسم مسایلو کې سختي هغه نه ده پکار. که چا په جهر سره ووایي په جهري مونځونو کې بسم الله او که چا په پټه ووایي صحیح د مونځ دواړو صحیح دي. د هغې نه بعد مؤلف رحم الله باب راوړی باب سجود السهو. باب دی په هغه مسایلو کې چې هغه د سجده سهو سره تعلق ساتي او دا ډېر تفصیلي مسایل دي او په توجه سره اورېده پکار دي. ولې دا د درې ملګري جواب راکوي دا نور پته نه شي چې یا خو زما په دې خبره نه پوهېږي یا دا چې علم یې ډېر قیمتي دی راښکاره کول یې نه غواړي. ولې دا اهم په توجه سره اورېده غواړي؟ یعنی هر انسان نه په منځ کې خطا کېدی شي. بیا به څه کوو مونږ په مولوي صاحب پسې ومنډو نو مولوي صاحب نه خو ته د منځه په دوران کې تپوس نه شي کولی. یو سړی په منځه کې ولاړ دی مولوي صاحب ته ټلیفون میلاو کړي چې یاره لږ خطا شوی یم اوس څه وکړم؟ اوس خو نه شي کېدی. کم سے کم دومره علم خو یې زده کړه که نه چې خپل مونځ دې پې صحیح چې دغه مسلې خو راته معلومې چې کومې تا ته روزانه یو پیر نه څو پیرې موږ فرضي مونځ کوو موږ نفلي مونځ کوو موږ خطا کېدی شو. نو دې لپاره دا مسلې زده کول لازم دي.